بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې د حاجت لمونځ څنګه کیږي. دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حاجت لمانځه طریقه داسې ښودلې ده. یو سړی چې دعا او داس تازه کی په ښه ترتیب باندې بیا د 2 رکعاته نفل وکړي، وروسته د حمد او صلات وایي، بیا د وروسته دا دعا وایي: لا اله الا الله العلي لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. دا دعا دی وای کې دا دعا نه وایاد اره دعا چې ازدای هغه دی وکي خپل مقصد دی الله ته پیش کی، الله عزوجل به مقصد پوره کی. مرقات المفاتيح جلد 3 صفحه 991 رقم د حدیث 1320. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.